بیا چې لاړ شي میدان کې به ودرېږي. د دې ورځې متعلق راځي او حدیث کې راځي چې دا 1000 کاله ورځ ده، که 1000 سنة مما تعدون، د دنیا د 1000 کالو، او بل ځای کې 50,000 50,000 کاله، 1000 کاله یا 50,000 کاله. او یو بل روایت کې راځي، زه به تطبیق تتاو کم، چې دا پښتانه وی د غم شپه نه تېرېږي او وی د خوشحالۍ شپه ډېره زر تېره شي. نو په چا به دا ورځ دونه اوږده شي د غمونو تکلیفونو نه لکه د 1000 کالو برابر، او په چا به دومره اوږدی لکه د 50,000 کالو برابر. او بعض روایاتو کې راځي په چا به دونه لنډی، دومره نږدې لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې ټیم، او په چا به د دین هم لنډی لکه د 2 رکعاتو نفلو ټیم چې څومره دی. مختلف اوقات دي او مختلف خلق دی، څوک الله ته خوښ او څوک د الله نه لري. دا خلق به راغونډ شي. ګوره ما درته وایي چې اختیار د چا دی؟ د الله دی. دا خلق به راغونډ شي او دی به چغې روړې وای، ګرمي به دی به وایي یاره دا به موږ څنګه چل کوو، که مختیاران و خیاران دا به ټول راغونډ شي. داسې میدان کې به دا خلق چې اوار میدان به نه پکې لوړه شته او نه پکې جوړه شته. داسې به دا مخلوق ولاړي چې یو اواز کوونکې اواز به ټولو ته رسېږي. داسې میدان کې به ټول جمع ولاړي، نه پکې د چا کور شته او نه د چا جونګڼه او نه د چا ځای پکې شته، او سترګې به د خلکو بټې بټې ریستي چې کېږي به څه، دا به څه کېږي او دا به څه پروګرام وي. داسې یو نظام دی. نو دا هوښیاران خلک یاره دا حساب کتاب به کله شروع کېږي؟ حساب کتاب دی وشي که دوزخي که جنتي، خو دې غم نه خو خلاص شو که نه؟ دا خو لوی تکلیف دی. نو دا خلک به لاړ شي حضرت آدم علیه السلام ته، هغه ته به وایي ته دې ټول د بني آدم ستا اولاد دې ردې نکې او دا اولاد دې په لوی غم اخته دی، ته مهرباني وکړه ستا نه دا دنیا بادره الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب شروع شي. وی لست لذالک، دا کار د نشم کوم، زه الله د یو اونې نه منع کړی وم او ما هغې له ګوتې وړي دي، نو هسې نه ما ته غوسه نه شي. ان رب زما رب قد غضب اليوم غضبا، نن دونه غصه دی لم یغضب قبله ولن یغضب بعده ابدا. نه داسې غصه مخکې کړې ده او نه به بیا چېته داسې غصه وکړي. نو که ما ته وایي چې ته ما منې کړی وي چې دې بوټي له به ګوتې نه وړې، ولې دې ولاړې؟ نو د الله دربار کې د جواب طاقت نشم لرلی. وی موږ څوک وي؟ نوح علیه السلام نه لاړ شي. دا خلک به دویمه دنیا د هغه نه آباده ده، هغه له به راشي. ابوی زم دا کار نشم کولی، لستو هناک، دا کار نشم کولی. ولې؟ ما هلته یو خیره کړی دی قوم ته چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله د کافرو یو آبادي پرې نه دی. نو الله غصه نشي. ښه هلته دې خیره کوله، غر کول دی، اوس له سپارښونه کې. او د زوی سوال مې کړی دی، کشتۍ ته چې ختم زوی ته مې اواز وکړه چې بچې راخېږه. زوی کافر و. سآوي الی جبل یعصمنی من الماء، یو غر ته به وخېږم بابا د اوبو نه مې بچ کړي. او ته څه وایي لا عاصم اليوم من امر الله، نن د الله د غضب نه چې په چا رحم شوي بچ کېږي، بل څوک نه بچ کېږي. وحال بینهم الموج فکان من المغرقین، دا خبرې کولې چپراله او زوی غرق شو. نو حضرت نوح علیه السلام الله ته سوال کوي رب ان ابني من اهلی، دا خو زما بچی دی او تا خو ویلو چې ستا اهل و عیال به نه غرق کوم. الله وی انه لیس من اهلک، دا ستا بچی نه دی. ستا بچی ټیک ده چې ذاتي دی، د پیدایشي بچی دی، خو ستا بچی باغی چې ستا په لاره روان، ستا په لاره نه دی روان، ستا بچی نه دی. پام کوه ګورې داسې سوال بیا ونه کې. نوح علیه السلام وی ما دا سوال کړی دی، یریږه مسې نه راته وایي چې دا ودې ولې دا سوال کوو؟ یو کافر زوی د بچ کېدو سوال دی ولې کوو؟ وی موږ څوک وو؟ ابراهیم علیه السلام نه لاړ شي. دا خلق به ابراهیم علیه السلام ته راشي. ابراهیم علیه السلام وی زم دا نشم کولی.
ما یو درې خبرې داسې کړي دي چې ظاهر کې دروغ نه دي. ګورې دا یاد ساتئ د پیغمبرانو نه د دروغو نه معصوم دی او پاک دی، او ظاهر کې هغه خبره داسې ښکاري چې دروغ غوندې ده. لکه زه به یو مثال درکم، یو در کوم دا دوه نورې پرېږدم. دا مثال به درکم چې یو ځل قوم چې کله بار لاړو بوتان یې پرېښودل او ابراهیم علیه السلام راغی او دا واړه بوتان یې ټول مات کړل او بیا کوم غټ بوتونو ته برګې د هغه په اوږه ځان کړ. نو چې قوم او بادشاه د اختر د میلې نه رالل او ویې کتل نو بوتان خو ټول ټکو سترې پراته دي، مات دي. من فعل هذا بآلهتنا، زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم، دا یو هلک د ابراهیم یې نوم دی او زمونږ دا بوتان په بدو یادوي، دا به هغه کړي، ورشیری ولی ابراهیم علیه السلام یې راوست. نمرود ورته وایي وی زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده؟ او ورته څه وایي؟ وی بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. بې ګوره ټوپک چې چا سره ډزغه کوي، ته برګې د چا په اوږه کې ویزان دی؟ د هغه مشر، د مشر کاکا نه تپوس وکړه، دا ټول ده والي دي، غوسه شوی دی، بس قار ورغی او دا خپل واړه واړه دی راګیر کړل او ټکو سترې یې کړل، هغه نه تپوس وکړه. اوس ظاهر کې دا خبره د دروغو په شانتې ښکاري چې دا د مشر بوتوالی دی، نو مشر خو وال نشو کولی، په حقیقت کې دروغ نه دی، دی په هغوی یو الزام کو، ځکه هغوی په خپله وایي چې دی خو وال نشي کولی. نو بدبختو چې وال نشي کولی نو بیا دا چې لاس نشي خوځولی، خپه نشي خوځولی او ځان د مرګه نشي بچ کولی دا واړه، نو دا سجدې ورته ولې کوي؟ دقسې یو دوه خبرې نورې دي. نو ظاهر کې شکل یې د دروغو ښکاري، نور دروغ نه دي، پیغمبر د دروغو نه پاکي. نو که ما نه رب العالمین تپوس وکړي چې دا خبرې دې ولې کولې، زه به الله له څه جواب ورکړم. مونږ څوک تاسو ورشئ موسی علیه السلام ته، دا ټول به راشي حضرت موسی علیه السلام ته. الله تعالی ته سوال وکړه، وی الله نن دومره غوسه دی چې نه دونه مخکې غوسه او نه به د دې نه پس غوسه، او ما یو سړی عقل مې ورته ښو، خلاصو مې تی بل سوک مې ورکړی دی، مې وجلی دی، ما ته هغه خبره را مخکې نه کړي. عیسی علیه السلام ته ورشئ. عیسی علیه السلام به وایي چې زه نشم کولی، لست هناک. الله دومره غوسه دی چې نه دونه مخکې غوسه او نه به د دې نه پس دومره غوسه شي. زما خلکو عبادت کړی دی، نو که ما ته وایي چې دا ورته تا ویلي، ما خو نه دی ویلی، خو د الله زور څوک لرلی شي؟ مونږ څوک وو؟ وی لاړ شئ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، دا به راشي نبی علیه السلام نه. الله ته سپارش وکړه، الله ته ټول پیغمبران انکار کوي چې حساب کتاب شروع شي. جنت دوزخ وروستو خبره ده، خو چې حساب کتاب شروع شي. رسول الله مبارک فرمایي زه به دې خلکو ته چې انا لذالکه، دا کار زه کولی شم، زه به کوم. د الله د عرش لاندې یو مقام دی، مقام محمود ورته وایي، هلته به نبی علیه السلام لاړ شي او د دنیا د یوې هفتې برابر یو سجده به ولګوي، دومره اوږده. نو حضرت جبریل علیه السلام به راشي، وایي سل، سوال کوه تعطوه، چې څه وی الله درکوي، سفارش کوه قبلیږي، دعا کوه قبلیږي. نو رسول الله مبارک به دا سوال وکړي لومبې چې یا الله د مخلوق سره حساب کتاب شروع کړه. نو دې کې به زرګونه کاله ووړي، حساب کتاب شروع شي. نو د حساب کتاب به کېږي ډېر لیټ او په تکلیف به کېږي، خو چې شروع شي نو د دنیا د 6 ګینټو برابر په اندازه به ټول مخلوق سره حساب کتاب وشي. الله دومره طاقت لرلی شي. نو اختیار د دغه ورځ د چا دی؟ مالک یوم الدین، الله د قیامت تر ورځې مالک. حساب کوم خو کولی شي، چې وی نه کوم پیغمبر طاقت نه لري چې ورته وایي چې حساب کتاب وکړه. اجله او مضبوط پیغمبران به یریږي رپیږي، با سوال به نشي کولی د الله نه چې الله حساب کتاب وکړه. دومره لویه بادشاهي ده د پروردګار د مارونو. دا صفت د دغې ورځې د بادشاه دا صرف د الله دی، نه د دنیا بادشاه او نه خان او نه نواب، نه بدماش، نه ټوپک والا، نه قوم والا، نه سپینې جامې والا، نه مولا، نه امی، نه بل هیڅ څوک طاقت